دوستانو یو اړینه خبرتیا در سره شریکوم، هیله ده چې ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د دې دریو نامتو کړیو منځ کې ولاړ سړی امین خاطر نومیږي. له مشعل سره یې ملګرتیا پخوانی ده. د مشعل له طریقې له لوبغاړو سره ناسته پاسته پیدا کړې، اوس یې خپله هڅې پیل کړي دي چې د له بورډ نه باندې د مشعل او د بورډ له منځه د همدغو دریو شخصي ګټو پالونکو په مټ د کرکټ موټر ریاست ته ځان ورسوي. مونږ شخصا هیڅ ستونزه ورسره نه لرو، خو د افغان کرکټ لپاره مناسب ځکه نه دی چې نه په کرکټ پوهیږي او نه د دومره غټې ادارې د مدیریت جوګه دی. د افغانستان کرکټ له ډیر سخت حالت نه تیریږي. دې وخت کې مونږ یو داسې کس ته اړتیا لرو چې هم په کرکټ کې پوره بلد وي، هم د لوبغاړو له نخرو او تمثیلونو باخبره وي، او هم ښه تکړه مدبره مدیر وي چې د افغانستان کرکټ له روان بحران څخه وژغوري او په سمه لارې روان کړي. یوه یادونه باید وکړم چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د امین خاطر هڅې روانې دي او د لوبغاړو لخوا ورته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کمپاینونه کیږي. د همدې 3 کسیزې مافیایي ډلې 100 تنو لوبغاړو د افغانستان د دولت له لوړپوړو چارواکو سره هم په همدې اړوند ملاقاتونه کړي دي او دا وړاندیزونه ورته کړي دي. اوس د تیرو 100 ورځو راهیسې امین خاطر هم په هند کې میشت دی او له همدې افغان لوبغاړو سره نږدې پاتې کیږي. بلخوا افغان لوبغاړي هم د خلکو د ذهنیت جوړولو لپاره د نوموړي عکسونه شیر کوي، څوک یې په پروفایل لګوي او څوک یې د ملګرتیا پوسټونه کوي. خو حقیقت دا دی چې د همدې 100 تنو لوبغاړو د خپلو شخصي ګټو د خوندي ساتلو لپاره امین خاطر په مخه کړی دی. تاسو هیوادوال باید په دې خبر اوسئ، مونږ ته کرکټ سره کرخه ده او په دې هیڅ قسم معامله مونږ ته د منلو نه ده. مونږ د مخنیوي لپاره هر ډول اقدام کولی شو. نو دوستانو که تاسو هم زما د خبرو سره موافق یاست نو لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.